معجزې ته ورته اوبه د پنیر اوبه دا ګټې لري. پنیر زموږ د زیاتو کلیوالي سیمو یو مهم پیداوار دی. د پنیرو په قدر او ګټو ټول پوهیږو، خو د اوبو په ګټو یې ډېر نه یو خبر. همدا دلیل به وي چې ډېر وخت د پنیر اوبو ایسته غورځوو او په اضافه سترګه ورته ګورو. معجزې ته ورته اوبه د هغو ناروغیو ډاکټران چې د پنیر اوبه په درملنه کې مهم رول لري دغه اوبه معجزې ته ورته ګڼي. د ادرارو یعنې تشو بولو سوزاک او د پښتورګو ناروغي هغه مهمې ناروغۍ دي چې د پنیر اوبه درملنې ته ډېره ګټه رسوي. ایټالوي متلونه د پنیر اوبه په نوره نړۍ کې دومره د پام وړ دي چې حتی ایټالویان ورته متلونه جوړ کړي دي. ایټالویان په یو متل کې وایي که غواړئ روغ او فعاله واوسئ د پنیر اوبه وڅښئ. په بل متل کې ویل شوي که انسانان هره ورځ د پنیر اوبه وڅښي ډاکټران به بیکاره پاتې شي. مهمې ګټې د پنیر اوبه په ټوله کې دا مهمې ګټې لري. د هاضمې سیستم پیاوړی کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي، د وینې غوړ کموي، د وینې قند منظم ساتي، د وینې فشار کنټرولوي، ورزشکارانو او عمر خوړلو ته کافي انرژي ورکوي، د میکروب ضد خواص لري، د هډوکو په پیاوړتیا کې نقش لري، د بدن دفاعي سیستم ورسره پیاوړی کیږي، په پښتورګو کې د کاڼو د جوړېدو مخنیوی کوي، د مفاصلو په درد کمولو کې هم مرسته کوي، وجود ته په کافي اندازه پروټین ورکوي. نور سپارښتنې د چاپیریال د ککړتیا له کبله نن انسانان د وینې د مسمومیت زیاتې تجربې لري. د پنیر اوبه د دې ستونزې په مخنیوي کې هم مهمه ونډه لري. د پنیر اوبه په هره کچه عمر لرونکي خاصتا لوړ عمر خلکو ته ډېره ګټه لري. د پنیر اوبه کولمې هم پاکې ساتي. په نوره نړۍ کې دا اوبه په درملتونونو کې خرڅیږي. د پنیر اوبه د وجود د لاسته راوړونکو کلسترولو په متوازن ساتلو کې هم نقش لري. دغه اوبه ډېر معدني مواد، په خاص ډول ډېر کلسیم او د ویټامین بي او B6 ډېر محلولونه لري. هغو کسانو ته دا اوبه په خاصه ډول توصیه کیږي چې غوړ او پروټین باید لږ مصرف کړي. دلیل یې دا دی چې د پنیر اوبه چې د دغو شیانو د کم مصرف له اړخه رامنځته کیدونکې تشه په وجود کې ډکوي. د پنیر اوبه ډېر استعمال د سرطاني ناروغیو په مخنیوي کې هم نقش لري. پنیر د مالګې په اوبو کې مږ دی، که مو کېښودو زیات مواد یې له منځه ځي. د پنیر اوبه کوچنیو ماشومانو ته حتی د مور د شیدو بدیل کیدی شي. د پنیر اوبه په خپل کور کې هم د پنیر جوړولو د مهارت په صورت کې جوړولی شئ. که نه د پنیر جوړونکي نه یې وغواړئ